سار ودشولي بیا پسې ماسپښین بیا ودشولي او بیا د پیکړو د کړي نه تاویږي ما روژه نیول داسې روژه بله زه 100 زره کاله ونیسم داسې روژه ده مړ ذنبه مغفور د روژهدار ګناه معاف کېږي وعمله متضاعف عمل یې دوچند دی ونومه عبادة خوب عبادت دی د روژهدار خوب عبادت حکم خوب دوه قسمه خوب دی یو هغه خوب دی ته وده کېږي تالی قرآن وی تلاوت کې مد کې خوب ټالی در کوي او بیا لاړ شي اودس وکړي او بیا راځي یعنی د شیطان سره د نفس مقابله کې بیا اودس کې چې دا خوب دی وتښتي او بیا څملي نو دغه خوب عبادت دی او چې سهار په 4 بجې څملي په 1 بجې راپاڅېږي بیا پسې ماسپښین بیا څملي د شرم ګوډې سلیمان علیه السلام ته خپله مور وایي یا بنی ان افقر من اکثر الرقاد فی اللیل څوک چې د شپې ډېر خوب کوي سلیمانه دا به ډېر غریبي د شپې چې ډېر خوب کوي نو داسې خوب چې سهار وده شولې بیا پسې ماسپښین بیا وده شولې او بیا د پیکړو د کړي نه تاویږي ما روژه نیول داسې روژه بله زه 100 زره کاله ونیسم داسې روژه ده مړ یو دا روژه ده چې دا ډېر خوب پکې کې ده ته روژهدار ویل دا جرم دی دله د نوم بل دی دا غل دی غله دوکاباز دی څنګه دوکاباز دی روژه د عبادت دپاره وه په 11 میاشتو کې ستړی و ممري کارډ یې ډک کړ بیټرۍ کې چارج واچو بیټرۍ چاره کړله 11 میاشتې کار ته تکړه شو دا دروغجن دی دوکاباز دی غل دی غل دا روژهدار نه دی